السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم دوستانو، هیله د دغه موضوع تر نورو ملګرو پورې ورسوي او دغه موضوع د سره شریکه کوي. موضوع دا ده چې په واتساپونو او فیسبوکونو کې یو خبرتیا خپریږي چې ویل کېږي چې نن شپه په پلان او پلان ولایت کې پر 2 بجې باندې زلزله کېږي، چې دې خبرې په اورېدلو باندې زموږ ټول خلک په تشویش کې دي او ښځې او ماشومان او نارینه د کورو څخه د باندې وتلي دي، دښتو ته، سړکونو ته، او شپه حالت تېروي. دا چې موسم هم د شپې د خوا یخي، نو دا یو رقم ازار دی چې دا خلک د نورو خلکو ته رسوي. دغه کسان چې د خبرتیا یې خپره کړې ده، یا هغه کسان چې د خبرتیا نوره مخ ته شیروي او پر دې موضوع باندې بحث کوي، نو هغه دې په دې پوه سي چې دوی به الله تعالی جل جلاله ته حتما د دې اذیت او د دې ضرر په خاطر باندې جوابګویه کېږي، او الله تعالی جل جلاله به دوی ته حتما وعید او عذاب ورکوي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې کامل مؤمن هغه څوک دی چې د ژبې د شر او د لاس د شر څخه نور مؤمنان په امان وي. دا چې نن ما او تا په ژبه باندې خلک ازاروو، په ژبه باندې خبرې کوو، درواغ وایو چې نن شپه به زلزله وي، او دا خبرې په اورېدلو باندې زما ماشومان، ښځې، نارینه او نور خلک د باندې راوځي، د زلزلې د بیر څخه خپل کور پرېږدي، خپل آرام خوب پرېږدي، یا ټوله شپه تر سهاره پورې نا ارامه تېروي. دا ازار دی او دا د کامل مؤمن نښه نه ده. نو تاسې د الله تعالی په خاطر باندې د دې خبرو څخه اجتناب وکړئ، پرهیز وکړئ. د هرې خبرې جوابګویه کېږو به. هره خبره چې څوک کوي د هغه به الله تعالی جل جلاله پوښتنه ځینې کوي، او بیا هره خبره چې د خلکو د اذیت سبب ګرځېدلي، د مؤمنانو د اذیت سبب ګرځېدلي، الله تعالی جل جلاله به حتما هغه خبرې کوونکو ته عذاب ورکوي. نو د الله څخه وبېرېږئ. زموږ افغانان، زموږ مؤمنان ورونه، زموږ مظلومان ورونه نور په تشویش کې مه اچوئ، نور یې مه ځوروئ. د الله تعالی جل جلاله امتحانات یې که د الله تعالی جل جلاله امتحانات راغله، په سر سترګو مو قبول دي. خو د هغه څخه مخکې زموږ خلک ځورول، زموږ خلک په تشویش کې اچول، دا د کامل مؤمن نښه نه ده. هیله ده له دې خبرو څخه، له دغه خبرو د شعر څخه اجتناب وکړئ، پرهیز وکړئ. الله تعالی مو ښه ولره. السلام علیکم ورحمت الله.